اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د علم نشرح صورت سهار د چای څښلو نه مخکې یعنې په نهاره 41 ځله ووایئ. نتیجه او معجزه یې په 21 ورځو کې وګورئ. که په تاسو کې څوک قرضدار وي یا ناروغان وي یا مو د اولادونو بخت بند وي یا له بیکارۍ ځورېږئ یا مو په کور کې جنګ او جګړې او بې اتفاقي وي او یا بې دندې او بې وظیفې ګرځئ، نو دا عمل ضرور وکړئ. انشاءالله هر ډول حاجت به مو پوره شي. راځو د عمل طرف ته، او عمل مو درته د علم نشرح صورت په اړه برابر کړی دی چې د قرآن شریف 94 نمبر صورت دی. او عمل په دې توګه وکړئ چې د سهار لمانځه څخه وروسته په نهاره 41 ځله د علم نشرح صورت سره د هر ځل بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او مخکې وروسته ترې 3 ځله درود ابراهیمي ووایئ او اوبه پرې دم کړئ. که تاسو ناروغان وئ نو له همدې اوبو څخه یې وخت ناوخته څښئ. که اوبه کمې شي نورې اوبه پکې واچوئ. که دارو درمل خورئ نو د همدې اوبو سره یې خورئ. که د خپلو اولادونو له نافرمانۍ څخه ځورېږئ نو له همدې اوبو څخه یې ورکوئ. که اوبه یې نه څښلې نو همدغه اوبه په چای، دیګ، شیدې او نورو کې ورکوئ. که کاروبار مو خراب وي او یا غواړئ کاروبار مو پرمختګ او رشد پیدا کړي نو همدغه اوبه چې هره ورځ یې دموئ له همدې اوبو څخه یې هر څه چې لرئ دکان، مغازه او نورو کې وشیندئ. او که له بیکارۍ ځورېږئ او صحیح درآمد نه لرئ نو همدغه عمل کوئ او له عمل څخه وروسته دعا کوئ. انشاءالله په 21 ورځو کې دننه به الله جل جلاله د کار زمینه درته برابره کړي او د دندې څښتنان بشئ. دا یو کامله جمالي عمل دی او هیڅ شرایط نه لري. که خدای ناخواسته د چا څخه د عمل د سهار لمانځه څخه وروسته قضا شي نو کولی شي د ماسپښین لمانځه څخه وروسته یې ادا کړي. قضایي دې پکې نه راولي. میرمنې او نجونې دې د میاشتنیو ناروغیو په جریان کې د عمل هم وکړي په نیت د وظیفې، علاج او درمان. د هر مقصد لپاره چې د عمل شروع کوئ همیشه یې ووایئ او په هماغه نیت یې ووایئ. دا صورت ستاسې په ژوند کې خوشحالي او تر و تازګي راولي او له کړاوونو او تکلیفونو څخه مو ساتي.